یو خبره دا کړې و، دا ډېر ناشنا د زبیر بن العوام په سیرت کې راځي. په ده باندې قرضه وه، قرضه پې ونو دې زوی ته یې وصیت کړی وی زما دا کم قرض چې په ما دی دا به ورکړي که زه مړ شو. د پلاني قرضه ده، د پلاني قرضه ده. او که دې نشوه ورکولی جو بیا به فاستعن بمولای، بیا زما چې کوم مولا دی، او مولا په معنی د ملګري هم راځي، د سید او د سردار هم راځي، د هغه نه به مرسته وغواړي. هغه ورته من مولاک، ستا مولا څوک دی؟ وی الله. بیا به الله ته ووایي که ستا خبره ستا د وس نه بهر وه بیا الله ته ووایي، الله نه به مرسته وغواړي، هغه به درسه لار راوباسي. دې کې زمونږ دپاره ډېرې خبرې دي، داسې وړه خبره نه ده. یو لویه خبره دا ده که نه، که ډېر هم دیندار او الله ته نږدې، خو قرض پردی حق دی. لکه دا زبیر ابن العوام رضی الله عنه، هغه کس دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د ده نوم اخیستی دی، والزبیر فی الجنه، او زبیر په جنت کې دی. خو ده ته دا قرضه معاف نه ده، دا به دی ورکوي. ما او تا ته به معاف شي سي چې قصدن عمدن ما او تا خبره راکاږو، او د هغې نه یو قیسه جوړو، زه بیا به یې ورکوم، او زه هغه هسې لږ مالدار، او زه تادي خوی نشته، او زه په ملک کې، او زه پردي ملک کې، او زه دلته، او دا قیسې جوړول، او که مرګ راشي. یوه دویمه دې کې فایده موږ ته دا راووته چې په تا باندې د چا حق دی، د هغې نه خپل بچي او کشران خبر کا. دې کې لویه فایده دا وي چې یو خو به د حق ادا کړی شي، حقدارو ته به ورسي ځکه چې تا خبر کړي دي. دویمه فایده پکې دا ده، څوک به د دروغو دعوه نشي کولی. کله ګوره دروغجن پکې دعوه کوي، یو سړی مړ شو او کشر یې دا ووایي که په ده باندې څه قرض دي، نو یو راغی زما پې قرض دی، او دروغ ووایي. اوس به ده سره څه کوو؟ صحیح ده، شرعي مسله خو شتي، خو دعوه خو وشوه که نه. دا که چېرته ده د خپل کشران په وخت خبر کړی وی، او ټول لیکلي ورته ښوولی وی چې پلانې او پلانې او پلانې او پلانې د ده دا حق دی، دا حق دی، بیا هېڅ مسله نه جوړېده. بله مسله د دې نه دا راووته چې هغه زموږ نه یېره ده، هغه دا چې هر کار چې درته ګران شي که نه، او هره مسله درته ګرانه شي، نو دا مه هېروه چې په عرش باندې یو رب دی، هغه ته د دې مسلې حل کول هېڅ نه دي. دا خبره ګوره زموږ نه هېره ده، زه حقیقت زموږ نه هېره ده. دا زموږ دا دومره غم او دا دومره ټینشن چې دې حده پورې خبره ورسېده چې خبرونه پکې دا هم راځي چې خودکشیانې پکې بعض کله کوي، ځانونه وجي، او څوک د لیونتوب ګولۍ خوري، او څوک د خوب ګولۍ خوري، او څوک حالات داسې جوړ شوي. دا دومره سطح حالات رسېده، دلیل په دې هم دی چې زموږ نه دا خبره یېره ده چې الله ته واپس کېدم لازم دي، او د هر څه حل کول هغه ته اسان دي. دې نه یو بله مسله هم راووته چې دنیا کې ژوند تېری که نه، نو کله په چا قرض وي او کله پې د چا قرض وي. دا اوچت مخلوق د ځمکې په دې مخ د صحابه کرامو نه بعد په دوی هم قرضې وي. ځان د مرۍ نه مه نیسه، او په ما قرض ده، او دا به څه کېږي، او دا خو زه تباه شوم، او زه برباد شوم. بعض لمحات چې دی بلکل صفایي د چا پې روپۍ دی، دا بعض لمحات راځي. یو سړی به ماته وایي چې دا غټ غټ تاجران چېرې او مالداره چېرې په دوی، او په دوی باندې وي. ته چې تجارت کې د چا سره ډیل کې، د چا سره ته معامله کې، کله د ده په تا راوړي، کله به ستا راوړي. که نه تاجران قرض نه کوي، اکثر د پکې داسې ویني چې د اکثر مال چې کوم ده سره پروت وي، د ده په دکان کې، د ده په ځي کې، هغه د په قرضو راغستی او لږې لږې پیسې ورکړي. داسې یو فایده لکه چې زمونږ د
بعض ملګري د قرضو د مسلې ډېر ټینشن کې اچولو. دا ټینشن دی ځکه خو به رسول وسلم دا الله ته سوال کوو یا الله د قرضې نه مې وساته. عایشه رضی الله عنها ورته وویل یا رسول الله ته دا سوال ډېر غواړي چې دې کې څه دي. هغه ورته ویي عایشې ته رضی الله عنها وی عایشې سړی چې کله قرضه پرې چا راشي نو رښتینی سړی دروغجن شي. رښتینی سړی دروغجن شي او رښتینی سړی بیا د وعدو خلاف ورزي شروع کړي. نو لوی غم دی. الله دې موږ ټول ساتي او په چا چې هم قرضه ده الله دې زر تر زره ختمه کړي. الله دې ولا اسباب پیدا کړي چې د دا قرضې ختمه شي. طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه د دې نصیحت ما کتلی او ډېره عجیبه خبره یې کړې وه. طلحه رضی الله عنه د وی انا لنجد باموالنا ما یجد البخلاء. و دې ته نصیحت ته او دې خبرې ته غوږ کښېږدي. وی مونږ چې بیا به څه کوو بچی به څه کوي نوسي کړوسي بس پکې سم بخیلان. مقصدي کومه خبره چې بخیلانو ته راځي چې مال خو ډېر خوږ شی دی دا به زه اوس ورکړو او په دې ما ځان ستړی کړی دی او په دې ما خوله ده کړې ده او په دې شي او په دې مسافر په سخي کې او په بخیل کې دا فرق دی. اوس چې د سخي سړی چې دا مال لګوي ستاسو څه خیال دی چې لکه بس دې چې راواغېستو اوبو ته یې ورولي نه ښه به کېږي پسې بیا هم لګوي. ولې ځکه چې دی صبر پې کوي په دې خبره چې دا ماته زما رب ویلي دي. دا اوچت صفت دی دا د اوچتو خلکو خوی دی دی پې صبر کوي. بخیل صبر نشي کولی ځکه هغه لګولی هم نشي. نو سخاوت دا ډېر اوچت صفت دی او دا د صحابه کرامو په هغه صفاتو کې دي چې کوم په اولني سر کې بیانېږي او څنګه به په هغو کې سخاوت نه او د چا سره علم کړی دی او د چا په تربیت کې رالوی شوي دي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه وایي دا انس ابن مالک رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دومره سخي و په سخاوت کې دومره هغه تیز و سخي. نو کوشش وکړئ چې سخیان شئ مالداره نه څه سخیان. نو سړی به ماته وایي چې مالداره شي سړی خو سخي شي که نه نشي ویلی ماته مالداره شي خو سخي دا فرق دی دواړو کې. زه د فرق وښیم کیدای شي دا خبره تاسو چا نه نه اورېدلي. یو مالداره سړی هوټل ته راننوت او ډوډۍ وخوړه بیا چې تو تپوس یې وکړو بیل څو دی هغه ورته بیل مثال زمونږ طرفونو ته دا دغه ډېر کېږي. هلته چې کوم سړی لږ مالدار دی هغه یو نشه یي بیا سمه عجزي هلته ډېره کمه ده. سړي به کې هم بې عزته کړو کېدای شي څه ګیلاس میلاس یې هم مات کړی څوک ورته څه نه وایي ځکه یې مالداره دی. بل لاغې کېناستو هم حقه ډوډۍ وخوړه چې ورغی بیل څو شو وي 10,000 روپۍ شو 10,000 یې ورکړې ګران کار دی. دا جوړه به څو ده دا جوړه به 200 روپۍ دا 200 روپۍ دا 50 تا شوې دا سخاوت دی. زړه د انسان سخي دا د باچایي ژوند دی. دا بل صرف مالداره دی فقط پیسې ورسره ډېرې دي. ابو عبید د دومره هغه اوچته خبره کړې ده هغه به دا وي او دې ته غوږ کېږي. وایي د دنیا کې داسې خلک شته چې د خپلې کپړې د سپینوالي ډېر خیال ساتي. د کپړې د سپینوالي ډېر خیال ساتي او دین ته ګنده شوی د هغې ورسره سوچ لري. خیال هم دې جملې ته خیال د څه ساتي
یاره دا خو زما په جامو داغ ولګېد چې دلته داغ نه وي دې جامه کې قوت نه وي دا داسې سمې سرې شوي او څه مزه به یې کولې چې ظاهري جامه دې هم پاک کوي او په دین دې هم داغ نه وي نور علی نور ظاهري جامه پاکه ساته ته شریعت دې نه منع کړی هغه صحابي یا رسول الله یو سړی خوښوي چې زما پیزار دې مزېداري زما جامه دې مزېداري دا هم تکبر دی هغوی نه الله جمیل دی ښایسته دی او ویښته به دې ببر ببور ولاړي او دا چې چا هم دا نقشه خوری دی په دین پوه نه دی ها که داسې حالات ته باندې راشي د غریبۍ او د انسان په کپړو کې ټانکۍ لګېدلي او ټانکې پکې لګېدلي او ټوټې پکې او دی پې صبر کوي دا اوس دینداري ده ځکه چې په ده دا حالات راغلي دي خو د ځان نه دي شي کولی که یو کس ما لیدلی او پکې تاسو ما قیسه کړې او دا هم ډېره مخکینۍ خبره ده هغه به دا دغه ډېر کوو دا ګرځېدو را ګرځېدو به یو ځای کې به په دیرو کې نصیحت کوو به پکړې راځي ته روغه جوړه په قینچۍ باندې پرېږدي او بیا د هغې نه دې تارونه هم زانګي بیا پکې بخۍ هم مه وه بله ما دا ریاکاري ده دا ریاکاري ده ته په زور ما ته ښیې چې زه دیندار یم ها که داسې حالات په یو چا راشي چې د هغه سره د روغې جوړې طاقت نه وي همدغه جوړی چولي چې تارونه دې ټول ځوړن دي زړه ده او اصل کې دی لګیا د خپل ځان بې عزته کوي او په دې خو ښکلی مثال در درکړم نن سبا دا موږ چې اوس یو په 2015 کال کې میلادي 2015 کال اوس به ختم شي 2016 به شروع دا زمانه غټه فتنه نن سبا هغه د شهرت ته چې زه مشهور شوی زه مشهور شو د ده دا سوچ دی چې زه مشهور شوم زه عزتمن یم نو د شهرت لپاره به څه کې یو خو هغه شهرت دی چې الله یې چاله ورکړي چې الله یې چاله ورکړي هغې کې هېڅ ته هم ضرورت نه راځي چې الله مشهور کړي کله نه ګډوډو ویلو ته ضرورت راځي والعیاذ بالله نه بلې ګناه کولو ته الله به دې عزتمن کړي مشهور شي ښه نو ته به څه کې ته عالم یې نه علم خو نشتی د ډاکټرۍ څخه وغواړي نه انجینري څخه یې موږ ته ساینسداني بل څه داسې د خیر ښېګړې د معاشرې د ټولنې نه خو بس ځان مخکې کو نو که ځان مخکې کې زموږ په معاشره کې ډېر افسوس سره دا خبره څومره ګډوډ لګیای ته مشهورېږي څومره ګډوډ لګیای ته مشهورېږي نو زموږ په معاشره کې ګډوډ هم مشهور دي لیوني پکې مشهور شوي بیماران ذهني ځان عزتمن کو ابو عبید رضی الله عنه وایي هغه دا خلک یادي وي بعض وایي چې ما ځان عزتمن کو خو پوه نه دی چې ځان دې بې عزته کو مشهورېده جدا خبره ده عزت جدا خبره دا ګوره یاده کوي دا مسله نن ځان سره قیمتي مسله ویسي مشهورېده جدا دي عزتمن دي قدرمند دي په معاشره کې په کور کې په کلي کې په قام په منځ کې په ملک کې حالانکه مشهور دی د هغه یو امر نه دی چې اصل کې بې عزته دی په دې نقطه اوس پوه شوئ که نه ها یوه منډه ده یوه خبره ده چې ما ورته د هغې په تګ ودو کې خو هغه موږ نه کوو ډېر لږې کوي چې الله پرې رحم کړی چې موږ ځان مشهور کړو په اسمانونو کې د هغې لپاره منډه وال غواړي چې زما او ستا تذکره هغه په اسمانونو کې کېږي دا اصل عزت دی نو د ابو عبید رضی الله عنه په خبره پوه شوئ که نه ډېر خیال کوي داغ د جامې خو خیال نه کوي د کم داغ چې په دین لګي ډېر داسې دي وایي زه ځان عزتمن کومه او لګیا څه کي ځان بې عزته کوي ښه
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیجنی که نه پیجنی؟ مشهور صحابی دی. اوله کې غریب و بیا ور الله ډیر مال ورکړه او بی انتها مال ورکړه. دیو خبره کړې ده خو ډیره ناشنا. بیا الله به موږ باندې امتحان راوستو په شکل د نعمتونو کې چې نعمتونه ډیر راکړو. وابتلینا بالسراء فلم نصبر، به موږ صبر نه دی کړی. تاسو به دې جمله ونه رسېږي، زه ته وضاحت کوم. د هغه دا مطلب دی چې دا سخت هم امتحان دی، دا راحت هم امتحان دی. موږ په دې سخت کې چې کوم امتحان دی په دې کې اکثر کامیاب شو، ناکام شو په هغه امتحان کې کوم امتحان چې د راحت په شکل کې راځي. اوس مې پوه شوې؟ دا ډېره قیمتي خبره ده. اگه سخت رااله یو کس باندې سخت رااله، هر قسمه سخته ده، بدني ده، مالي ده، بدې په مخه وایي دا الله د طرف نه ده او چې الله پې راضي دی موږ پې راضي. بس الله دې صبر راکړي، الله دې اجر راکړي. دا خبرې د مسلمان دقه خبرې دي. ښه یې ځان ټینګ کړی دی. ګوره څه وخت بعد الله رب العزت د حالات بدل کړو. حالات داسې بدل شو چې بدن هم روغ شو، مال هم ډېر شو. اوس دې ځای کې دی دا خبره نه کوي چې دا مال الله را کړی او بس د الله مال دی او موږ له دې الله طاقت راکړي چې په داسې طریقې استعمال کړو چې کومه طریقه الله غواړي. زموږ هېڅ هم نه و، دا خو الله را کړي دي او موږ به صحیح او زموږ دنیا به صحیح. په دې امتحان کې دی ناکامه شو. دا ګوره ډېره ناشنا خبره یې کړې ده. د سختي په امتحان کې کله سړی کامیاب شي خو پیل شي او ناکامه شي د راحت په امتحان کې. هغه راحت کې چې بیا خپل رب هم هېر شي، هغه راحت کې چې هغه زاړه حالات هم هېر شي. او بني اسرائیلو کې چې هغه 3 کسان وه، قصه یې موږ ذکر کړې وو. یو گنجې، ړوند او برګي مرض و. هغه دوه وي کله امتحان الله هغه ښه کړو که نه او بیا تې تپوس وشي چې دا خو د الله رحم دی، زموږ سره څه درېیم وویل دا زموږ نیکنی جیداد دی، موږ د پخوانه داسې مالدار را روان یو. داسې اوسنۍ خبرې نه دي. ډېر خلک هغه دې قسمه خبرو کې پرېوځي. هغه د سختې هغه حالات تېر شي او دا ته مې هېره شي چې دا نعمتونه ډېرېده، دا مې امتحان دی. موږ چې دا وایو یا الله موږ له د شکر د ادا کولو توفیق راکړه، د دعا موږ غواړو که نه غواړو، خو موږ دقه وایو چې یا الله کله امتحان د راحت را باندې راولي نو بیا موږ له طاقت راکړه چې ستا شکر ادا کړو. لکه دا امتحان دی. د دې بعضو خلکو دې ذهن جوړ شوی دی کله ته امتحان راغی په یو کس باندې ډایرکټ امتحان کې د ذهن څه ته بیماری، غربت، قرضه، خپلې مړ شوی دی، کور یې نشتی، چا شړلی دی. زموږ ډایرکټ امتحان کله چې وویلی شي چې امتحان د الله د طرف نه، نو هغه په صورت د سخته کې هم راځي او هغه په صورت د راحته کې هم راځي. رب العالمین په دې دواړو حالاتو کې ستا ایمان راښکاره کوي. غریبۍ کې خو ته ټیټ وي، سپینه ټوپۍ او تسبیح دې ګرځولې راګرځوي، خو چې اوس مالدارۍ کې دې پته ولګي. بعض په مالدارۍ کې ښایي، دینداري کې مونځ اودس کې، خو چې یو جټکه پې د غریبۍ راشي که نه، یو ګړز چې دم د غریبۍ کې هم د ایمان پته ولګي چې اوس دې څنګه دی. الله دې موږ د امتحانونو نه وساتي او الله رب العزت که امتحان د سخت او که امتحان د راحت الله دې پکې موږ کامیاب کړي. الله دې موږ له توفیق د صبر او د شکر راکړي. الله دې موږ د تکبر او د ناشکرۍ نه او د ناصبرۍ نه وساتي.